جنرال موبین له زندان څخه په مولوي محمد یعقوب غږ وکړ چې سرتیرو دې ولې له نوریې څخه ویډیوګانې او عکسونه اخیستي. نوریه هغه افغان بېوسه او بېکسه نجلۍ ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي او بیا ترې عکسونه او ویډیوګانې خپریږي. جنرال موبین د طالبانو دا کار غندلی او ویلی دی د دې پر ځای چې تاسو ته ویډیوګانې او عکسونه اخیستي د هغه لاسنیوی به مو کړی وی. نوریه هغه بېوسه او بېکسه نجلۍ وه چې په 9 کلنۍ کې کار ته اړ شوه. پلار یې 4 کاله پخوا مړ شوی و، نو مجبوره شوه چې خپل کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلي او هغه ته حلال رزق وګټي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د طالبانو جنرال موبین چې د طالبانو لخوا نیول شوی دی، په زندان څخه یې په طالبانو غږ وکړ چې له نوریې سره مو هغه ناوړه کار ولې وکړ، تاسو ته ولې ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړي. جنرال موبین له ملا یعقوب څخه وغوښتل چې د دې قضیې عاملین دې زر تر زره ونیول شي او په سزا دې واورول شي. جنرال موبین دا هم وویل چې د طالبانو امیر شیخ هیبت الله اخونزاده خو عکسونه او ویډیوګانې حرام بللی دي، نو د نوریې عاملین باید زر تر زره ونیول شي. جنرال موبین وویل چې د نوریې لاس به مو نیولی و. نوریه هغه افغان بېوسه او بېکسه نجلۍ وه چې د طالبانو لخوا په غور ولایت کې نیول کیږي او ویډیوګانې او عکسونه ترې خپریږي. نوریه په 9 کلنۍ کې کار ته اړ شوه، نو په غور ولایت په یو کافي شاپ کې د هلکانو په جامه کې کار کاو ترڅو د خپل کورنۍ لپاره حلال رزق وګټي. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.